خلک په ولسوالیو کې خدمات غواړي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي چې دولت په ولسوالیو کې خدمات وړاندې کړي تر څو د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله له منځه لاړه شي او خلک خپل کارونه په وخت خلاص کړي. دوه تنو زیړیګول او الهام نوري په دې اړه په خبرو کې وویل چې په ډیری ولسوالیو کې ملکي ادارې فعال نه دي. مامورین په ځونونو کې د ولسوالیو کار تر سره کوي او له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغه ویل چې دوی د یوې پیژندپاڼې اخیستو لپاره له ګومله د پکتیکا ولایت مرکز خرنې ته راځي چې زیاتره خلک یې د لارې د تګ او اقتصادي ستونزو له کبله پیژندپاڼه هم نشي ترلاسه کولی. دولت څخه غوښتنه دغه ده چې باید د خپله اداره د ولسوالۍ مقام څخه دغه ولېږدوي ګومل ولسوالۍ ته ورې خلک نږدې ورسي خپلې ستونزې مشکلاتو سره حل کړي. غوښتنه مو دا ده چې هغه ولسوالۍ چې هغوی کې ادارې موقعیت نه لري ادارې دلته موجودې لاړې شي کار دی پیل وکړي تر څو د ولس ستونزې هوارې. د ولایتي شورا غړی مبین فقیرزاده هم وایي چې دوی په وارونو له ولایتي ادارې غوښتنه کړې چې خپل خدمات په ولسوالیو کې ګړندي کړي خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوي. نوموړي په ولسوالیو کې د ملکي ادارو د غیر فعالیت لاملونه ناامني او د اړوندو ادارو کمه پاملرنه په نښه کړه چې له امله خلک مجبوریږي مرکز خرنې ته راشي او دلته خپل کارونه ترسره کړي. په هر ولسوالۍ کې باید خلکو ته خدمات وړاندې شي خو د وازې خوا تر وړ مموي ولسوالۍ لارې دا ډیر کالونه کیږي چې لاره یې بنده ده او دا غوښتنه موږ له رئیس صاحب جمهور نه په بار بار د لوړپوړو چارواکو نه کړې ده نو دا غوښتنه هم کړې ده چې باید دا لاره په امن سي. د ولایت ویان غازي دانش هم مني چې په ځینو ولسوالیو کې ملکي ادارې فعال نه دي خو دوی زیاتوي چې د ولایتي ادارې هڅې روانې دي تر څو په ولسوالیو کې ملکي ادارې فعال کړي او په وخت خدمات وړاندې کړي. په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې د ملکي ادارو فعالیدل چې په دې کې ولایتي اداره مخکې هم کار کړی او هم اوس ورته پروګرام لري تر څو په راتلونکي کې هم ځینې ادارات په ولسوالیو کې فعاله کړي ملکي ادارات یې له یو اړخه به د ولسونو او د دولت ترمنځ واټن راکم شي او له بل طرفه به د دوی ستونزې حل شوې وي چې دا خپله د ولس هم غوښتنه ده او هم دولت هم همدا غواړي تر څو هغه ملکي ادارات کوم چې په مرکز کې شتون ولري باید اطرافو یا ولسوالیو ته هم انتقال شي. د یادونې وړ ده چې پکتیکا 22 ولسوالۍ لري چې خلک یې په ادارو پورې اړوند کارونه په مرکز خرنه کې خلاصوي. دلاور دانش، روحي نیوز، پکتیکا.